السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا مونږ څنګه کولی شو یو 3 فیز موټر د 3 مختلفو ساحو څخه کنټرول کو، یعنی اف او آن کو، یعنی بند او ولګو. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ تر څو د دې مهمو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. کله چې موږ غواړو یو 3 فیز یعنی سی پاسه برقي موټر د 3 مختلفو ساحو څخه دا کنټرول کو، اف او آن کو، بند او ولګو. نو دوستانو موږ ضرورت لرو څو مهمو برقي وسایلو ته چې عبارت دي: اوله یو عدد اتومات 3 فیز کنډکټر ته، دوهم یو عدد اورلوډ ریلی ته، دریم یو عدد ام سی بی 3 فیز بریکر ته، څلورم یو عدد 3 فیز موټر ته. نو اول لازو د دې ټوټل پاور برقي وسایلو پاور ویرینګ نصب کولو او کنیکشن طریقې ته، چې په څه ډول معنی د دې ویرینګ او کنیکشن کیږي یو د بل سره. نو اول دوستانو 3 فیز ام سی بی بریکر ته پاور ورکو او دې ته 3 قسمه فاز لینونه، 3 ګرمه لینونه چې عبارت دي د زیډ، سور او ابي څخه دې ته کنیکشن کوو، چې دا 3 واړه ګرم لینونه دي او دې ته فاز لیو او لایف لینونه هم ویل کیږي، دې ته کنیکشن کوو. او د ام سی بی بریکر څخه وروسته 3 فاز لینونه چې زیډ، سور او ابي دي، دا دوستانو کنټکټر ته نصب او کنیکشن کوو. او د کنټکټر د اورلوډ ریلی څخه 3 عدده فاز لینونه چې زیډ، سور او ابي دي، دا 3 فیز موټر ته نصب او کنیکشن کوو. د دې سره پاور ویرینګ تکمیل شو. د دې نه وروسته راځو دوستانو د دې کنټرول ویرینګ ته. نو کله چې دې ته موږ کنټرول ویرینګ کوو نو موږ ضرورت لرو یو عدد 2 فازه ام سی بی بریکر ته، 3 عدده اپ پوش بټنو او سوچونو ته، او 3 عدده آن پوش بټنو او سوچونو ته. د دې نه وروسته راځو د کنټرول ویرینګ کنیکشن او ډیاګرام طریقې ته. نو راځو دوستانو اول د کنټرول ویرینګ د کار او فعالیت لپاره ام سی بی بریکر ته فاز او نیوټرل ویر نصب او کنیکشن کوو. او د ام سی بی 2 فازه بریکر څخه نیوټرل ویر د کنټکټر A1 پوینټ ته نصب او کنیکشن کوو. او د 2 فازه ام سی بی بریکر څخه فاز ویر یعنی ګرم ویر دا د اورلوډ ریلی ان سی یعنی نارمل کلوز پوینټ ته نصب او کنیکشن کوو. او د اورلوډ ریلی د ان سی دویم پوینټ څخه فاز ویر پوش اپ بټنو ته نصب او کنیکشن کوو په سیریز ډول باندې، یعنی په مسلسله توګه 3 واړو اپ پوش بټنو ته نصب او کنیکشن کوو. او د 3 واړو اپ پوش بټنو څخه 3 واړو آن پوش بټنو ته په موازي توګه یعنی په پیرلل توګه نصب او کنیکشن کوو. او د 3 واړو آن پوش بټنو څخه د دوهم پینټونو څخه 3 واړه تارونه دا د یو بل سره جین کوو، یو د بل سره یو ځای کوو. او د دې د یو ځای کولو څخه وروسته دوستانو یو تار رالو او موږ د کنټکټر A2 پوینټ ته دا نصب او کنیکشن کوو. او د دې څخه وروسته دوستانو چې کوم ویر موږ آن پوش بټنو ته نصب کړی دی، د آن پوش بټنو د دغه ویر چې کوم دی ته راغلی دی انپوټ ویر، د دغې څخه یو ویر اخلو دوستانو د هولډینګ ویر لپاره. او د کنټکټر د نارمل اوپن یو پینټ سره یو ځای کوو. او د نارمل اوپن د بل پینټ څخه دوستانو ډاریک ویر چې د فاز ویر سره یو ځای کوو. نو دوستانو په دې سره زمونږ کم ډایګرام او فرمول چې موږ د مختلفو ساحو څخه کولی شو چې وغواړو د هر پوش بټنې څخه دا اف او آن کو په هر ځای کې چې دوستانو وغواړو چې دا بند کو نو بندولی شو. او په دغه 3 ساحو کې چې کومې ساحې څخه وغواړو دا آن کو دا لګولی شو، او د کومې ساحې نه چې وغواړو دا بند کو دا بندولی شو. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې تاسې څنګه کولی شئ یو 3 فیز موټر د مختلفو 3 ساحو څخه کنټرول کوي یعنی اف او آن. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زما چینل سره سبسکرایب کړئ. او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.